بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ چې د صلیب او صلیبي جګړو په اړه درته ووایم. صلیب څه ته وایي؟ د صلیب معنا څه ده؟ صلیبي جګړې څه وخت شروع شوې؟ څومره وخت یې دوام وکړ؟ د چا په ګټه او په زیان پای ته ورسېدې؟ په همدې تړاو درته مستند او تاریخي معلومات وړاندې کوم، په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ. صلیب په لغت کې د چلیپا جمع یا دار په معنا کارول کیږي. په اصطلاح کې صلیب عبارت د چلیپا له هغې نښې څخه دی چې مسیحیان د خپل دین سپېڅلې نښه ګڼي. د کلیساو د خپلو ټټرونو د سینګار لپاره یې کاروي. صلیبي جګړې له هغه جګړو څخه عبارت دي چې د فرانسې د کلرمونټ له غونډې یو کال وروسته د بیت المقدس د نیولو په خاطر د عیسایانو لخوا په 1006 زېږدیز کال پیل شوې. نږدې 200 کاله یې دوام وکړ چې د اتو سترو جګړو او د لسګونو کوچنیو جنګونو د پیښېدو لامل شوې، چې بالاخره په 1291 زېږدیز کال د صلیبیانو په بشپړې ماتې او د مسلمانانو په ګټه او بریا پای ته ورسېدې. بیت المقدس. ټول مسلمانان په دې پوهېږي چې بیت المقدس مسجد اقصی چې عیسایان یروشلم هم بولي د مسلمانانو او عیسایانو دواړو لپاره د عزت او درناوي ځای دی، ځکه همدا د عیسی علیه السلام د پیدایښت ځای دی، د پیغمبرانو ښار دی. رسول الله مبارک پکې د ټولو پیغمبرانو امامت کړی او له همدغه ځای څخه یې د معراج سفر کړی دی. کیسه داسې وه چې بیت المقدس د مسلمانانو د پاچاهۍ برخه وه، خو عیسایانو هم د هغې زیارت کولی شو او هلته اوسېدلی شول. مسلمانانو لخوا پرې کومه پابندي نه وه، ځکه مخکې یادونه وشوه چې د دواړو لپاره دغه ځای د تکریم او احترام وړ و. نو په بیت المقدس کې د عیسائی مذهب یو لوی لارښوونکی او رهبر اوسېده چې هغه ته یې بطریق اعظم ویل. ټولو عیسایانو د هغه ډېر احترام کاوه، څه حکم به یې چې کاوه په ټولو د هغې منل فرض و. په هغه وخت کې د عیسایانو مذهب رومن کاتولیک و. دې خلکو د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت مریم علیه السلام تصویرونه په خپلو عبادتخانو کې کېښودل. د هغې احترام کول، سر ټیټول او سجده کول عبادت ګڼلو. د دې ډلې دا عقیده وه چې هر عیسایي به هره اونۍ، میاشت یا کال کې د راهب په مخ کې حاضرېده او د هغه تر مخه به یې د خپلو ګناهونو اعتراف کاوه او بهنه به یې غوښتله. راهب به هم دې ته نه کتل چې ګناه غټه ده که وړه، بهنه به یې ورته کوله او د دې بهنې او اعتراف وروسته به کس له هر قسم ګناه پاک او صاف بلل کېده. راهب به بیا د خپل تقدس د زیاتوالي او په خلکو د اغېز اچولو لپاره د بیت المقدس حج ته تللو، لکه څرنګه چې مسلمانان مکې معظمې ته د حج لپاره چې دغسې به عیسایان د بیت المقدس زیارت او حج ته تلل. جنګ څه ډول پیل شو؟ پیټر پطرس د اروپا د اطرافي سیمو یو مشهور او نامتو راهب و. د حج د ادا کولو په خاطر له اروپا څخه بیت المقدس ته راغلو. د ده د هرکلي لپاره بطریق اعظم او په لار او کوڅو کې ګڼ شمېر عیسایان ولاړ وو. پطرس د ټولو سیمو زیارت او لیدنه وکړه، بیا د حضرت عیسی علیه السلام مبارکې روضې ته لاړ. د شپې وخت و، زیاته برخه شپه تېره شوې وه. تورتمو ستورو په اسمان کې لامبو وهله، کایناتو چوپوالی خپور. پطرس د خاورین څلي مخامخ په سجده پروت و. د زړه له تله یې عیسی علیه السلام یاد کړ. ناڅاپه کړپا شوه. هغه سر راپورته کړ، ګوري چې ټوله روضه روښانه ده. حیران شو، لا یې حیرانتیا نه وه ختمه شوې چې غږ راغی: پطرسه، راپورته شه، زما د امت د غم او مصیبت داستان مشهور کړه. اوس د دې وخت چې زما خادمان سپېڅلي ځایونه د غیر عیسایي وګړو ناپاکو مسلمانانو څخه آزاد کړي. د پطرس سینه له خوښۍ څخه ډکه شوه او سر یې په عاجزۍ پورته کړ. آیا دا د خدای د زوی مسیح غږ دی؟ جواب راغی: هو، دا د مسیح غږ دی. پطرس وویل: زه خوش قسمت یم. جواب راغی: ته خوش قسمت یې او د خدای زوی د دې کار لپاره غوره کړی یې. پخوانی صلیب چې د بطریق اعظم سره دی در سره واخله، اروپا ته لاړ شه او سمدستي په کار پیل وکړه. خلک د ناپاکو مسلمانانو پر ضد راباسوه. دا د هغه راهبانو کمالات و چې هلته به په پټه اوسېدل، خلکو ته به یې غږونه کول او بیا به یې ځان د خدای زوی معرفي کوه. د همدې پټې ډرامې مشري بطریق اعظم کوله. پطرس له دې کار څخه وروسته نیغ د بطریق ماڼۍ ته ورغی. هغه ورته وویل: سپېڅلي پلاره، تا لکه چې بېګا خوب ونه کړ؟ پطرس ورته وویل چې هو، زه بیده نه شوم. ما ته د خدای زوی لارښوونه کړې چې زه د عیسایانو د غم او مصیبت کیسه مشهوره کړم.
هغه راته وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې عیسایان له ناپاکو مسلمانانو څخه سیمې ونیسي. پطرس ورته په خندا وویل ته څومره خوش قسمته یې چې د خدای زوی په خپله در سره خبرې کړي. پطرس ورته وویل چې رښتیا هم زه خوش قسمته یم. تاسو پخوانی صلیب راواخله یو سند هم راته ولیکئ چې زه د اروپا پاچایانو ته د دغه دواړه شیان وښایم او صلیبي جنګونو ته یې چمتو کړم. پطرس ته په همدې ورځ صلیب او سند ورکړل شو. مخ په اروپا یې حرکت وکړ. په دې وخت کې د ټولې اروپا پاپ دوهم ارګون و. پطرس سیده د پاپ خواته ولاړ. هغه یې ډېر قدر او احترام وکړ او په خپل څنګ کې یې کېناوه ځکه پطرس د بیت المقدس له حج څخه راستون شوی و. پطرس پاپ ته په خپله جادویي لهجه د عیسایانو د مظلومیت هغه دردونکی داستان بیان کړ چې هېڅ حقیقت یې نه درلود. پاپ ډېر اندېښمن شو. د پطرس سره تر مشورې وروسته یې د اروپا ټولو پاچایانو ته د صلیبي جنګ د تیارۍ او د بیت المقدس د نیولو کېدو ازادېدو بلنې ولېږلې. هېڅ چا د پاپ بلنه نه شوه ردولی. د فرانسې په کلرمونډ ښار کې یوه ستره غونډه تیاره شوه. د اروپا نږدې ټولو پاچاهانو پکې ګډون کړی و. پطرس په ټوله اروپا را وګرځېد او په خپلو جذباتي ویناګانو یې زیات شمېر وګړي د جنګ لپاره آماده کړل.